حکومت ولي که بیا ځلې د خلکو او ملي شتمنیو لوټل، جنګ سالاران او افغانستان ته د راستنېدو خوب، خو آیا دا خوب په حقیقت بدل شي؟ حقیقتونه هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. هندوکش غاک لیکلي په تیرو څو ورځو کې د اتریش په پلازمینه ویانا ښار کې د ویانا د سمبولیکو او تشریفاتي غونډو د 5م پړاو شاهدانو. هغه غونډه چې د پخواني جمهوریت د اکثره بدنام او تښتېدلو څهرو کوربه و. هغه څه چې د پام وړ دي دا دی چې د دې غونډې تنظیمونکو په دې پړاو کې د بحث کلیدي او بنسټیزه موضوع له طالبانو وروسته افغانستان بللې وه. اوس پوښتنه دا ده بالفرض که د دې خلکو په باطل زعامت د طالبانو حکومت سقوط وکړي، آیا د افغانستان خلک به د کورنیو ورانوونکو جګړو دا بیرغداران او د جمهوریت 10 کلونو د مصیبت اصلي عاملین د طالبانو حکومت د بدیل په توګه ومني او که نه؟ هغه څیرې چې د ویانا په غونډه کې راټولیږي او له طالبانو وروسته د سبا په اړه خبرې کوي، له 1992 څخه تر 1996 او له 2001 څخه تر 2020 پورې د افغانستان خلکو ته د خدمت کولو لپاره ټول شرایط ورته برابرو، او نه یوازې دا چې هیڅ چا مخنیوی نه کاوه بلکې په مستقیم ډول د امریکا او د هغوی د متحدینو لخوا تمویلېدل. په داسې وضعیت کې خیالي مشرانو خلکو ته د خدمت کولو او د هغوی په ټاپونو د مرهم ایښودلو په ځای په خپله د هغوی لپاره بلا وګرځېدل. له پردیو سره لاس یو کړ او د دې هیواد په ورانولو او پر ځورېدلي ملت باندې په ظلم او ستم کې له هیڅ هڅې څخه دریغ ونه کړ. اداري او اخلاقي فساد، غلا، قتل، قاچاق، ترور، ناامني، بېعدالتي، قومپالنه، بېوزلي، تبعیض، رشوت، خیانت، د مدیریت ضعف، قانون ماتونه، بهرنۍ مداخله، د تورو پیسو مینځل، جنایت، تښتونه، بیکاري، د مهاجرت بحران او له واک څخه ناوړه استفاده د دغه څهرو د واکمنۍ پر مهال د خلکو پر وړاندې د ننګونو یوه کوچنۍ برخه وه. د دغه تښتېدلو تر واک لاندې افغانستان د ورانۍ پر لور روان و. هغه ملت چې یو وخت د جهاد او مبارزې په ډګر کې نړیوال شهرت درلود، خپل عزت او ویاړ یې له لاسه ورکړ او په حقارت ورته کتل کېدل. دا ټول منفي پایلې هغه وخت د افغان ملت په برخه شوې کله چې د جمهوریت ماتې خوړلو سیاستوالو د هېواد چارې اداره کولې. که څه هم په حقیقت کې په دې خاوره کې د خپلو شومو پلانونو د پلي کولو لپاره د لویدیځ او امریکا له مهرو پرته بله دنده نه درلودله. د دې هېواد خلکو د کلونو رنځ او کړاو د تورو او تیارو ورځو له تېرولو وروسته بالاخره د لاسپوڅي جمهوریت په سقوط سره یو ځل بیا د رښتینې خپلواکۍ خوند وڅاکه او هغه مقام او منزلت ته ورسېدل چې د هغه وړ و. اوس که د طالبانو حاکمیت ړنګ شي او هیواد بې سرپرسته پاتې شي، آیا واقعا به د افغانستان ملت یو ځل بیا د خپل هیواد واک دغه بدنامو چپاولګرو ته وسپاري او په خپلو لاسونو ځانونه هلاک کړي؟ او که د ازمودر خطاس متل سره سم به د جنګ سالارانو په سینه د رد لاس کېږدي او د هیواد په لږو چارو کې به هم د پرېکړې کولو اجازه ورنه کړي؟ هغه پوښتنه چې ځواب د عقل له هر خاوند او هوښیار لپاره ښکاره او څرګند دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.